قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال پښین سلسله ده شاعر او کتاب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پر ستړي پښتون تاسو ته موږ هر اتوار یو کتاب درپېژنو. هغه کتاب که شعري ټولګه وي او که تاریخ وي، که ادبي تاریخ وي، که قامي تاریخ وي، هر لیکوال یا هر شاعر چې کوم زیار پښتو دپاره د خپل قام دپاره کښلی وي، موږ غواړو چې په نوي کهول باندې هغه وپېژنو او تاسو ته یې در متعرفه کړو. نو نن موږ په شاعر او کتاب کې تاسو ته د ژوب اوسېدونکی ځوان زلمی شاعر چې دا یې دویمه شعري ټولګه ده، د وینو په پیاله کې زړګی. دا کتاب د بشرمل ناصر صاحب دی او بشرمل ناصر د ځوان کهول ډیر خوندور شاعر دی. تاسو به کلام هم واورئ، موږ به تاسو ته د ده د کلام نمونې هم وړاندې کړو. د ده دغه کتاب چې لومړی د ده د شاعرۍ یا د فن کوم پیل دی هغه له نثره سوی دی. د ده لومړی کتاب ابشارونه د بالول د ژوب د شاعرانو تذکره ده او دویمه شعري ټولګه چې په 2000 کې چاپ سوې ده په پېښور کې. دویم کتاب په کاڼي زړه کې تنده او دویم کتاب یې چې په 2010 کې چاپ سوی دی همدغه چې زما نن په لاس کې دی، د وینو په پیاله کې زړګی، چې موږ یې تاسو ته درپېژنو. بشرمل ناصر ډېر خوندور شاعر دی. د ژوب په سیمه کې اوسي او اصل پلارنی ټاټوبی یې کلات افغانستان دی او دا وخت د ډېرو کلو څخه په ژوب کې ژوند کوي او موږ یې نن تاسو ته د کتاب پېژندګلو کوو. د کتاب نوم دی د وینو په پیاله کې زړګی. شاعر دی بشرمل ناصر، کمپوز شاعر خپله کړی دی، ډیزاین یې حبیب الرحمن تاثیر کړی دی او ټایټل عبدالباقي امان ور جوړ کړی دی. چاپ شمیر یې 1500 دی، چاپ کال یې 1490 لمریز کال 2012 عیسوي کال او چاپ ځای یونایټډ پریس کوټه سویلي پښتونخوا او د موندلو درکونه یې زه تاسو ته وړاندې کومه. خیرخوا کتابخانه د کلات ښار، شمس قرطاسیه د کلات ښار، عزیز بوک ډیپو میاخیل گلی ژوب او دانش کتاب پلورنځی کیسهخوانۍ بازار پېښور. نو تاسو که وغواړئ چې په هر ځای کې یاست تاسو د بشرمل ناصر دغه کتاب د وینو په پیاله کې زړګی لاسته راوړئ او دغه کتاب ولولئ، د ده شاعري ولولئ او د ده پر کلام خوندونه واخلئ. زه د بشرمل ناصر د دغه شعري ټولګې چې د دې سریزه علمګل سهار صاحب لیکلې ده او نعت شریف صدر کتاب پیل سوی دی او په دې کې ډېر داسې کلامونه او دغه شامل دي. په دې کتاب کې ټولې 55 غزلې، 14 نظمونه او 4 ضیم شامل دي. نو تاسو چې دا کتاب ولولئ تاسو ته به خپله معلوم سي، قضاوت خپله وکئ چې بشرمل ناصر څرنګه شاعر دی. خو زموږ په نظر باندې چې د ده کلامونه تیر سو نو دی ډېر خوندوره شاعري کوي، ډېر ښه فکر، ډېر ښه د قام او د وطن
په مینه مست زلمی دی. نو زه پروفیسر فیض محمد شهزاد ته ورځم او د ده څخه د بشرمل ناصر پر دغه شعري ټولګه باندې د شهزاد صاحب نظر اخلم. جهان مننه تیمورشاه کمال صاحب چې د پیاوړي لیکوال صدر هم یې مشر هم یې، بلکې د سند د ځوانانو لیکوالانو د نوي کور د شاعرانو که زه دا ووایم د هغه رهبر زه به په خپله خبره کې صادق یم. او دویم کور ودانۍ زه د ستړي پښتون د پیج اډمن ته ورکوم چې دی دا زیار باسي، د خوارۍ باسي، نه د نسلو دپاره د قامو دپاره د ژبې او تر کومه حده چې د بشرمل ناصر خبره ده زه ډېر خوشحاله په دې یم کماله دا زما زړه ته راتېر یا د وژې ملګری د ادبي محفلو ملګری او یو داسې خوږ انسان په علم مین، په ژبه مین، په قام مین، په خاوره مین، د هجرتو مسافر، ورک مسافر، بلکې چې زه کوم الفاظ پر ووایم هغه لږ دي. او تر کومه حده چې د ده د شعر کمال دی، شعر چې کوم دی خوندور شعر لري او ډېر ښه شاعر دی. هسې خو هر شاعر په خپل ځای لکه ستوري ځلیږي، خو د ځینو ستورو رڼا او ځلا چې وي هغه زیاته وي. بشرمل په خپل حلقه کې، په خپل ادبي دنیا کې، په خپل ادبي حلقه کې زما نږدې زما خپل فکر دی ډېر ځلېدونکی ستوری شاعر دی نه ځکه چې مطالعه هم لري او مطالعه ولري چې د کتاب مینه لري، د ژبه مینه لري. او څوک چې پر کتاب مین وي، پر علم مین وي، د هغه شعر چې کوم دی د هغه د شعر تشبیهات به د نورو څه جلا وي، تراکیب بې جلا وي، خیال بې جلا وي، فکر بې جلا وي. او چې دا جلاوالی کې راغلی نه نو دی چې کوم دی نه هغه ښکلا لري. او کمال صاحب دا م ووایم شاید تا ته معلوم وي، ته خبر یې نه خبر دی در پښین هم ډېر راتلی او خصوصا پښین ته چاله راتلی ارواښاد محترم عبدالباري اسیر صاحب راتلی. او زما داسې یاد کم وخت چې ما د ده شعري ټولګه زما په لاس کې وه، ما ویله، ما کتله، ما نه د ده پر اسیر صاحب باندې داسې یو منظومه کلام هم وموندله. نو دا د ده مینه ده. او چې خپل مشران پېژني، خپل که چیرې ته لږ پلټنه پسې وکړې نه زما د خبرې تایید به هم وسي نه نو بشرمل ناصر صاحب چې کوم دی نه، لیکن اوس ګوره کله بشر چې دی زه به درته بشر دوست ووایم چې دی بشرمل دی، د بشر سره دی. او بشر دوست انسان چې یا بشرمل انسان چې وي هغه به یقینا یو ښه شعر وي. په خپل یو منظوم کلام کې اسیر صاحب ته یو کلام ډالۍ کوي په خپل کتاب کې. او په دې کتاب کې چې کوم ذکر دی زه د لیدونکو په معلومات کې اضافه وکم. د احساس سترګې د اسیر صاحب تذکره ده، د په دې کلام کې ذکر کړی دی لونګین خیالونه شعري ټولګه ده. د خو د اسیر صاحب دغه شعري مجموعې دي، دا مجموعې د احساس سترګې تذکره ده. او د اسیر صاحب خپل کتابونه هم څلور دي چې یو تاسو ته معلومه ده چې د احساس سترګې دی، بل روشن اختیارات او بل لونګین خیالونه دي او بل مرینې څوکې دي. نو د دلته په د احساس د سترګو ذکر په دې خپل کلام کې کړی دی. او دی وایي چې د احساس سترګې دي راکړې لونګین خیالونه ښکلي. د احساس سترګې دي راکړې لونګین خیالونه ښکلي، دا به دواړه ښکلومه د یاسین خیالونه ښکلي. د احساس سترګې دي راکړې لونګین خیالونه ښکلي، دا به دواړه ښکلومه د یاسین خیالونه ښکلي. او ستا ګلاب ګلاب غزلې د پښتو ښکلي ګلبڼ کې، ستا ګلاب ګلاب غزلې د پښتو ښکلي ګلبڼ کې لکه پرخه پر ما اوري ګلورین خیالونه ښکلي. او بیا دې توره تروږمۍ کې د قلم وړانګې راخیږي، بیا دې توره تروږمۍ کې د قلم وړانګې راخیږي. په وجود کې لرې څومره لمرین خیالونه ښکلي. او بیا دې توره تروږمۍ کې د قلم وړانګې راخیږي. او په وجود کې لرې څومره
په لمرین خیالونه ښکلي ډېر الله ډېر او ته و ځان ته اسیر وایې د آزاد فکر خاوند یې ته و ځان ته ته اسیر و وایې ځان د ته اسیر آزاد وایې د آزاد فکر خاوند یې څه ښکلا لري د مینې او د پښین خیالونه ښکلي دا بیا ووایه دا بیا ته و ځان ته اسیر وایې د آزاد فکر خاوند یې څه ښکلا لري د مینې او د پښین خیالونه ښکلي ښکلي او نن د وخت زرینو پاڼو نوشته کړلې اسیره نن د وخت زرینو پاڼو نوشته کړلې اسیره بشرمن دي یادومه تل شیرین خیالونه ښکلي اوس د بشرمن عقیدت پیرزوینه واصف صاحب او یقینا هر هغه شاعر چې د مشر شاعر د مشر لیکوال مینه ولري ادب ولري دا معنی چې د په ذات کې آیات بالکل د په ذات کې اعتراف بالکل ځکه خو دا شعر چې کوم دی په زړه باندې یو داسې اثر پرېږدي چې هغه زړه نه صرف دا چې تخنوي بلکې جوړوي هم او ما د ده شعري ټولګه وختي ویلې وه ما ته رارسېدلې وه ما چې هر شعر ووایي خو ما ته داسې معلومېدی چې دی پوره په دا خپل شعر باندې نه صرف دا چې باوري دی بالکل بلکې په خپل د شعر په معیار د ده فکر او د ده ذات بشرمن چې کوم دی هغه ثابته دی او بشرمن ما په ډېر کمو ادبي محفلانو کې لیدلی دی یو وار دوه وار که ما د ده لیدل کتل سوي په ادبي محفلونو کې ډېر د نمایش کار څوک نه دی نه د خودپسندۍ کار نه دی دروند سړی شاعر دی سنګین شاعر دی مسافر شاعر دی او یقینا د ده په شاعري کې دا سنګیني دا رنګیني دغه واړه د چې کوم د هغه ښکار دي یعنې زه به دا ووایم کمال صاحب چې د ده د شعر زلفې چې دي نه هغه زړونه وړي هم او زړونه تخنوي هم شهزاد صاحب په یو بل کلام کې دی وایي وامې خله له کوره جنازه خلک راوغواړه وامې له کوره جنازه خلک راوغواړه وامې خله له کوره جنازه خلک راوغواړه و جانانه وکړه اوازه خلک راوغواړه و جانانه وکړه اوازه خلک راوغواړه وامې خله له کوره جنازه خلک راوغواړه و جانانه وکړه اوازه خلک راوغواړه ګوره د وطن غلام شریک په جنازه نه کړي ګوره د وطن غلام شریک په جنازه نه کړي کلي کور په کور په دروازه خلک راوغواړه ډېر ښه دا به بیا وایه کمال ګوره د وطن غلام شریک په جنازه نه کړي کلي کور په کور په دروازه خلک راوغواړه او ای ګرانې اطلس د تور پړونې راته راوړه ته ای ګرانې اطلس د تور پړونې راته راوړه ته ستا په مقدسه اجازه خلک راوغواړه دا بیا ووایه ډېر نه ای ګرانې اطلس د تور پړونې راته راوړه ته ستا په مقدسه اجازه خلک راوغواړه او چاته چې مرګ ژوبله هم په دغه وخت کې وانه وړي چاته چې مرګ ژوبله هم په دغه وخت کې وانه وړي سم یې په حساب په اندازه خلک راوغواړه چاته چې مرګ ژوبله هم په دغه وخت کې وانه وړي سم یې په حساب په اندازه خلک راوغواړه د سر په کاڼي ولیکه پښتو چې هېره نه کړې ته د سر په کاڼي ولیکه پښتو چې هېره نه کړې ته دا د بشرمن په دې خازه خلک راوغواړه اوس ته وګوره نه ما درته وویل دا انسان دوست دی دا بشرمن دی دا بشر دوست دی اوس په دا یوه کلام کې د امن کوم پیغام پرېښود بالکل او د غلامۍ چې کوم تصور دی چې وطن غلام تن غلام بشر غلام او دی د غلامۍ د غلام وطن کې و جنازې ته وایي غلام مه رابوله او بیا د امن تصور یې وګوره چې جنازه په داسې لاره ویوړه چې دا جنازې په رش کې چې کوم دی نه
چاته زیان ونه رسېږي. اوس دا تره شاعران چې کوم دي نه هغه په تاریخ کې ژوندي پاتېږي او بشرمل د تاریخ حصه ده، د تاریخ ژوند دی. ځکه دی چې ما په ابتدا کې وویلې چې دی د قلمه سره تړلی دی، دی د کتابه سره تړلی دی، دی د مطالعې سره تړلی دی. هر هغه څوک چې د کتاب قلم او مطالعې سره تړلی وي د هغه شعر چې دی هغه بنا اثر لري. دا یو کلام یې دومره دروند دی نه که څوک په زیر سره ورته نظر کړي ورته پام کړي کماله نه، نو زما په خیال سره هر شعر انتخاب شي. او دی په یو بل نظم کې وایي اندار زړه کې زر تڼاکي، اندار زړه کې زر تڼاکي. دا عنوان دی، دا عنوان دی. سبا به زما غزلې څنګه وایي، سبا به زما غزلې څنګه وایي، سبا به زما غزلې څنګه وایي، ته راته ووایه شیرین اشنا ستا وسرو شونډو ته تاوان ونه کړي. د رنګ ښکلا به دې سپېره غوندې سي چې زما د مینې و مزار ته اشنا په چغو چغو ناامیده غوندې د رقیبانو په لار رانسې ته، او ته به مې غواړې یو د مینې وصال. زه به د تور لحد په توره شپه کې ستا له راتګ سره سپېرې خاورې په ښکلو سترګو باندې وموږمه چې د جنت خوشبو پیدا سي ترېنه. ته به مې واخلې له مزاره خورده، د زړه دردونه به آرام کړې باندې. ستا لیونی به تور لحد کې ښه یم، هنداره زړه کې زر تڼاکي اوسه. څومره دردناک، څومره د غم ډک، د درد ډک، یعنی غزل پر خپل ځای د نظم جلا رنګ. ما درته وویلې هر هغه کس، هر هغه انسان چې هغه د انسان په مینه پوهېږي، د انسان په قدر پوهېږي او د ازادۍ په قدر پوهېږي یا د ازادۍ په نعمت پوهېږي، د هغه شعر به د بل د شاعر د شعر څخه بېل وي. شرمن ناصر چې کوم دی نه موږ چې دی پېژنو، موږ دی د شعر څخه پېژنو، ګو کې موږ په ملو فاصلو یو، په ډېرو فاصلو یو نو. او بیا ما درته ویلې دی مسافر غوندې شاعر او داسې پر وطن مین، پر قام مین، په ژبه مین چې ورسره کښېنیم خبرې د شعر څخه زیات د پښتو په اهمیت وي، د قام په غلامي وي، د وطن په محبت وي، یو امن دوسته څوک، امن پسنده څوک. زه خو دا وایم زما زړه غواړي کماله که ته داسې پلټنه پسې وکړې، ته یو بل کلام، یو بل شعر داسې راوباسه ما ته خوند راکوي، نورو ته خوند ورکوي نه ورکوي. بشرمل ناصر چې کوم دی هر شعر، هر کلام، هر غزله چې کومه ده هغه ما دی چونکې د فیسبوک د لارې ډېر سره پېژنو، ډېر ښه کلامونه یې دي. نو زه غواړم چې ته د یو بل کې دی وایي شهزاد صاحب ارشاد هغه غواړي چې میراث مې سي وطن، ته لا څنګه ورسره کوې مزلونه، بیا په کور کې راته خپله ورېندار ژاړي، بیا په کور کې راته خپله ورېندار ژاړي او سرې بوټۍ راوړي جانان سپېره اډونه. ته اوس وګوره کمال صاحب که لږ ډېر موږ ته که اجازت سي حقیقت پسنده سي نه په روانه دورانیه کې داسې کور نشته چې په هغه بالکل داسې کور نشته چې په هغه کې به دې یتیم نه وي، داسې کلی نشته چې هغه دې وران نه وي. په دا ورانو کورو، په دا ورانو کلو باندې د ژوندۍ خلکو نظر وي. او بشرمل چې دی هغه یو ژوندی شاعر وي، یو ژوندی زړه لري. دا منظرکشي چې دی کوي، دا منظرونه چې دی پېښوي، دا دردونه چې دی پېښوي، دا صرف د لیدلو نه دي، دا پر ده تېر سوي دردونه دي. دا د یو تراز کله خپله ابیتي چې د خپل وطن ویل، د خپل وطن بیانول، خپل خاک موضوع کول، دا ابیتي غوندې شی دی نه. نو ما په ابتدا کې ویلي وو
اوس هم وایم بیا هم وایم چې بشرمن ناصر چې دی هغه زما نږدې چې کوم دی هغه شاعر چې شي په شاعري پوره په معیار پوره په مقدار پوره زما ورسره نور ایلې زیاتې دي چې دی نور کلامونه او کله څنګه چې تا په ابتدا کې وویله چې د نثر هم لیکلی دی او د شاعرانو تذکره هم لیکلې ده زما د ده څه ډېر نور امیدونه دي چې دی دا په داسې کتابونه داسې کلامونه قدرمنو لیدونکو د وینو په پیاله کې زړګی د بشرمن ناصر دغه کتاب تاسو لاسته راوړئ ویل ولئ پر شعرو باندې بې خوند واخلئ نو د همدغه کتاب سره نن زه تیمورشاه کمال او فیض شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب او زموږ ټول ټیم له تاسو اجازه غواړو تر بل اتوار هم پر الله سپارم ژوندي او ګړندي اوسئ دغه ویډیو چې تاسو ګورئ ملګرو دا مخته شعروي زموږ د پیاوړي لیکوال د دغه ادبي خدمت سره تاسو هم ملتیا وکئ او ویډیو مخته شعروي ملګرو یو جهان مننه تر بل کتاب هم پر الله سپارم الله حافظ دایمو ملسه ژوندي او ګړندي اوسئ